السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو هیوادوالو ستړي مشئ، خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یې. زه اسمت الله یم د اسلامي چینل نه خبرې در سره کوم. ګرانو هیوادوالو، ما تاسو ته د تاسو د خدمت لپاره او تاسو د یو کار ته چې اړتیا وي د تاسو کار در وچلیږي، تاسو په داسې شیانو روپۍ ورکوئ چې هغه ډېر راحتر او ډېر اسانه کار وي، خو بیا هم تاسو یو موبایل فروشي ته موبایل یوسئ، یو بل جای ته یوسئ، هغه له تاسو څخه ډېرې روپۍ واخلي. نو ما د دې لپاره د افغانانو د خدمت لپاره ما تاسو ته یو چینل جوړ کړو. زه له تاسو نه دا خواهش کوم او دا هیله درشکه کوم چې د ما سره په چینل کې د ما حمایت وکړئ او ما مخته په چینل کې بوځئ. انشاءالله زه به هم ستاسو خدمت وکړم. دوستانو، ما تاسو لپاره یو چینل جوړ کړو چې زده کړه آموزش ده. زده کړه آموزش اسلامي چینل ده. له دې چینل نه به په هر وخت او ښه ویډیوګانې تاسو ته د تاسې د کار اړتیا ته چې کوم کار ته تاسو ضرورت لرئ، یا مثلا د تاسې موبایل کې کوم مشکل یې یا تاسو انټرنیټ کې کوم مشکل یې، انشاءالله دې سته به زه تاسو ته د تاسو د اړتیا ویډیوګانې درته خپروم. په دې چینل کې به د تاسې د ګوشي چې هر مشکل یې، هر کار مو بند وي، هر کار ته مو اړتیا وي، تاسې ما ته په پیام کې پرېږدئ. زه به تاسو ته د هغو کار په هغو باندې ویډیو جوړوم. زه تاسو ته د زده کړې آموزش ویډیوګانې جوړوم چې هغه به د تاسو په درد هم وخوري او د تاسو به له پیسو نه هم خلاص کړي چې بل ته پیسې ورکوئ پې. انشاءالله تاسو به له هغو پیسو نه وژغوري او تاسو به په خپله دا کار وتوانیږئ، تاسو به دغه کار په خپله انجام کړئ. له دې اسلامي چینل نه زه تاسو ته ویډیو خپروم چې هغه خاص د انټرنیټ او د ګوشي په مشکلاتو باندې به غږیږو، خبرې کوو. که تاسو غواړئ چې په ګوشي کې هر څه مشکل وو او هر رقم خرابه وله، تاسو ما ته په کومنټ کې ویلی شئ او د تاسو ته به انشاءالله زه هغه طریقه جوړوم، هغه طریقه به درښیم، په هغو طریقه سره به تاسو هغه کار مخته بیایئ. چینلونه خو ډېر دي په یوټیوب کې چې هر یوټیوب ته داخل شي هر رقم چینل شته دي، خو ما تاسو ته داسې اسانه چینل جوړ کړی ده چې انشاءالله د موږ تاسو افغان رور به هر یو پې پوهیږي او د پښتو ژبې لپاره مې جوړ کړی ده. اما که وتوانېدو د فارسي کومې ویډیوګانې مې چې جوړولی سوی هغه به هم درته جوړې کړو، هغه به هم په دې یوټیوب کې خپرې کړو. موږ ته فرق نه کوي څه یې فارسي څه یې پښتو. خو زما ګرانو هیوادوالو ته دغسې پیغام ده، ځکه چې زما ګران هیوادوال ځینې بیخي ډېر یعنې 80% یې د فارسي په ژبه نه پوهېږي. په دو خاطر زما دا یوټیوب ورته جوړ کړو چې پښتو ژبه ده او ډېر اسانه ده. دوستانو، وخت مو نه نیسم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ما تاسو ته نن ویډیو آماده کړې ده چې څنګه کولی شو چې په ګوشي کې مو یو عکس وي، خوښ مو وي یا عکس مو خوښ نه وي، بالاخره تاسو غواړئ چې د خپلې ګوشي نه مو هغه عکس حذف کړئ. د حذف په باره کې مې ویډیو ته جوړه کړې ده. نو چې تاسو کله هغه عکس حذف کړو، بیا تاسو وروسته فکر وکړو چې د عکس مو یا په کار وو یا ماته په درد خوړل، خو بالاخره یو داسې شی و چې تاسو ته بیرته په درد خوړل، هغه خو تا حذف کړی ده، له ګوشي نه دې وتلی ده. نو د تاسو فکر مه خرابوئ، دا ډېر اسانه کار ده او ډېره اسانه طریقه ده. تاسو کولی شئ کوم عکس چې تاسو حذف کړی ده، تاسو کولی شئ چې هغه عکس دوباره په ګوشي کې پیدا کړئ او بیرته یې برګشت پرې راووئ، یعنې راویګرځوئ بیرته خپلې ګوشي ته چې کوم کار مو لنګ وي هغه کار پرې وکړئ. یا وغواړئ چې له ګوشي کله پرمټ کوئ یا ګوشي واخلئ. ځینې ګوشي له 2016 نه کته ګوشیانې داسې ګوشیان دي چې حافظې یې بیخي ډېرې کمې دي، 4 GB 8 GB د هغه په مازې شي باندې هم ډکه شي. خو تاسو ولاړ شئ له ګالري نه هغه ټول عکسونه حذف کړئ، یعنې فلمونه، عکسونه، هر شی وي چې حذف مو کړو، خو ګوشي مو حافظه نه خالي کیږي، یعنې ګوشي مو هغه رقم ډکه پاتې وي.
تاسو هم حذف کړي وي او ګالري ته چې ورسي هیڅ مو نه وي نو تاسو به حیران پاتې شئ چې دا به څنګه وي او دا ولې نه خالي کیږي نو تاسو مجبور یې چې موبایل فروشي ته یوسئ موبایل فروشي کې جوړه کړئ نه اصلا موبایل فروشي ته مه وړئ ځکه دغه هر شی یوه طریقه لري هر شی یوه لاره لري تاسو به د خپله ګوشي کې چې کوم شیان مو حذف کړي دي هغه ستاسو په ګوشي کې پټ دي تاسو حذف ویلی ده خو سطل زباله کې پټ دي یعنی یو صندوق ده په هغه صندوق کې پټ دي چې تاسو ته یې درک نه لګي یا تاسو نه یې په بلد تاسو نه توانئ چې هغه تاسو خلاص کړئ یا تاسو له غوجې نه پاک کړئ یا کوم عکس مو غواړئ راوی ګرځوئ بیرته خوښ مو یا کوم نه یې خوښ له غوجې باید پاک کړئ هم ستاسو ګوشي سپکه سي او هم ستاسو شی حذف سي دوستانو هره ګوشي دا رقم کولی سئ څه 2016 2014 2020 ته پورې چې کومې ګوشیانې راغلي دي بازار ته هره ګوشي تاسو داسې کولی شئ دوستانو وخت مو نه نیسم زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو دې تر مخه چې ویډیو شروع کوو که تاسو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زنګوله باندې هم کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو ستاسو پورې در ورسیږي دوستانو زه ویډیو شروع کوو کله چې تاسو د ګوشي صفحه خلاصه کړه کله تاسو ګوشي صفحې ته داخل شوئ نو تاسو به د ګوشي په صفحه کې ګالري پیدا کړئ دوستانو زما د ګالري د ګوشي دغه د تاسو به هم خپله ګالري په ګوشي کې پیدا کړئ او داخل به ګالري ته سئ یعنې ولاړ به سئ ګالري ته دوستانو زه په ګالري باندې کلیک کوم او ځمه ګالري ته دغه د کلیک مې وکړو کله چې تاسو هم ګالري ته ولاړئ ګالري ته داخل شوئ غوښتل مو دغه عکس حذف کړئ دوستانو دغه زما عکس ده غواړم چې حذف یې کړم اوس ورته وګورئ دوستانو زه غواړم چې دا عکس حذف کړم دوستانو زما دا عکس به زه حذف کړم تاسو ورته وګورئ زه دغه د خپل عکس مې حذف کو ما خپل عکس له خپلې ګوشي نه حذف کړو اوس ما عکس دلته ولو هغه اوس نسته ما اوس فکر وکړو د عکس خو مې په کار و نو دا مې ولې حذف کړلو دا خو زما ډیر په کار و نو زه به هیڅ فکر نه خرابوم زه چې کله بیرته له ګوشي ګالري نه ووتلم بیرته به دوباره د ګوشي ګالري ته ولاړ سم دغه د زه بیا د ګوشي ګالري ته رالم هغه عکس یې ما حذف کړی اوس مې دوباره په کار شولو غواړم نو دوستانو تاسو ما موبایل فروشي ته ځئ ما بل ځای ته ځئ خپله دغه کار زده کړئ ډېر اسانه طریقه یې ده نو تاسو به دغه درې ټکي چې وینئ دغو درې ټکیو به کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغو دریو ټکیو باندې کلیک وکړو نو تاسو به سطل زباله ته راسئ یعنې له تنظیماتو نه یو وربار دغو ته به راسئ چې کله تاسو په دغو باندې کلیک وکړلو زما عکس راغلی ده دغه ده تاسو چې کله مثلا ګوشي مو حافظه کم لري هر شی له ګوشي نه حذف کړئ خو د ګوشي حافظه نه خالي کیږي هغه هم دلته پټیږي تاسو چې کله وغواړئ ګوشي مو پرمټ کړئ باید له دغو ځینه یې وباسئ له هغو ځینه مو یارې وایستل بیا راځي دلته په دغلته به پسې راځئ دغه به خلاصوئ له دې جنه چې کله پاک کړل ستاسو هر هغه شی چې په ګوشي کې ولو هغه بیا له دې جنه وځي بیا نه راګرځي عکس مو چې له ګالري ایستلی ولو هغه راځي دلته چې کله مو له ګالري نه څه شی وایستل نو حتما بیرته راګرځي ما عکس ایستلی زه اوس غواړم چې د عکس مې بیرته ګالري ته وګرځوم نو زه به د عکس څه رقم ګرځوم دوستانو په عکس باندې به کلیک وکړئ چې کله په عکس باندې مو کلیک وکړو زه غواړم د عکس یا له دې ګوشي نه یو مخ ورکم چې بیا په ټول وخت راون نه ګرځي د ګوشي ته هغه به دغه پې وایم یعنې یار مې په ګالري کې ووایلو پې راغی دلته موږ تاسې خیال کوو چې ولا حذف سو نه حذف نه دلته پټ سولو اوس که له دې چې دوه واره ووایم پې بیا له دې ګوشي نه ورکېږي هم مې حافظه کمیږي او هم مې ګوشي سپکېږي نو زه اوس غواړم چې له دغو ځینه د عکس مې په کار و بیرته یې له ګالري نه ګالري ته وګرځوم نو دا به څنګه ګرځوم دوستانو دغه ګرد علامه وینئ دغه په دغو باندې به کلیک وکړئ
دغه ده زما عکس ګوشي ته بیرته وګرځېدلو. زه چې اوس لاړ سم ګالري ته زما عکس به په ګالري کې وي، راغلی به یې ګالري ته. ځکه ما له دلته باندې کلیک وکړو، اوس به زه خپله ګالري ته ځم ګورم به چې زما عکس راغلی ده او که نه. او که کله مو غوښتل چې له ګوشي مو حافظه زیاته وي نو له دې جناحاز به ویه. دا کار ډېر راحت ته حافظه ما روپۍ پې ورکوي ماشای. ځو عکس ګورو چې اوس راغلی ده او که نه. دغه د دوستانو عکس چې ما له ګالري نه حذف کړی و هغه بیرته دا راغلی ده. یعنې ډېره اسانه طریقه یې ده، ډېره اسانه. خو په دې اسانه طریقه موږ تاسو نه پوهېږو. ځو یارې موبایل فروشي ته ورې روپۍ پې ورکوو پلانه ډېر مشکلاتو سره خورو. لغونه تاسو خپله کوشش وکړئ زما ویډیو مخ ته لایک او شیر کړئ چې تاسو ته هر رقم دا رقم د آموزش ویډیو د زده کړې ویډیو تاسو ته درشي. دوستانو تا بلې ویډیو د خدای په امان زما لپاره کافي یو لایک راکړئ.